پدې سرنګ وروته نری غونډه چې دی او اوس سره نور مخکې go please go من داخل غار حراء الغار الجميل جبل النور الذي كان يتعبد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. اوس کوشش کوو چې موږ وزو دې ځای نه الحمدلله زه غار حراء کې په دې ټایم کې ماشاءالله. يلا يا شباب يلا يا شباب زياره امشي في ازدحام يلا يا شباب دلته خو راتلو ګران دي خو چې کوم واپسې ده هغه راینه هم ګرانه ده نو د دې وجې نه ما لار چینج کا और जो कोशिश को कब से ये आप यहाँ पे हो? मेरे को 10-12 साल हो गए। 10-12 साल हो गए यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ज़ईम शामिर खान और जन मौजूद माँ मक्का मुअज़्ज़मा की और नन बमूंगा जू ज़ियारत बको द गार हिरा दा च बखामख तासु तकम गर्ख कारी दा जबल नूर दे और दे पर सर बांध बिल्कुल غار حرا دی. اوس به ان شاء الله مونږ چې دی غار حرا ته خیجو تقریبا 2 غنټو کې مزل دی ته په غر کې 2 غنټې او بس روان یو ان شاء الله. اخر سره تر سهاده پورې هم راورسېدو او اوس به ګورو خو ډېر سخت لار ده آسان لار الله کې ده او زه به مونږ هغه لاندې نه راغو ځکه چې بره ګاډي کم ټیکسي ډرایور و هغه هم په نیمې کې کوز کړو وی ګاډي هم بره نه پرېږدي چې هلته راغو ټول ګاډي راولاړ دي هغه مونږ هغلته لاندې کوز کړي وو. حج تاسو ګورئ دلته کې کله غار حرا ته خیجې په نیمې کې ده کنترې دي دلته کې ایسا گورا بالکل په نیمه غر کې الله پاک دې دلته کې رزق را رسوي غفور رحیم دی الله پاک په خیر سره هغه ته ګورئ دومره مزل مو الو سمره کورونه روان شي و بس لږ پاتې دی نور. هر کله چې موږ غار حرا ته خیجو نو ورته ګوره ډېر لوی سفر دی او په دې کې د ماما بګې لیمن جوس هم خرڅوي ماشاءالله. بسم الله. کب سے یہ آپ یہاں پہ ہو؟ میرے کو 10-12 سال ہو گئے. 10-12 سال ہو گئے یہاں پر شربت بیچتے ہو بس؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ 3-4 چھٹی نکالا ہے. اچھا خیر سره بس موږ نیمې ته ورسېدو او ماشاءالله بس نیمه لاره پاتې ده تاسو کتلی شئ څه ډېر زیاته لاره مو وله او لږه نیمه پاتې ده. ویله خو موږ نیمې ته ورسېدو ماشاءالله الله پاک انسان ته همت ورکوي. تاسو کتلی شئ دا نور مزل پاتې دی خیر سره اوس په هغه ځای ته رسو ځان ورزو کوشش به کوو انشاءالله. go please go كمان ابدا سهل بابا اسوي فيديو لا حد يتكلم بدات فيديو لا حد يتكلم. يلا اطلع صديق روح ما عم اتكلم بعيد كله عم اسوي فيديو. اقسم بالله واسع فيديو جدا يا شباب حتى قاعد ابجر انا عم اسوي فيديو. يا ولد تدخل ولا لا؟ ادخل كمل يا ما عم اسوي فيديو. صبر يلا انت ارجع لورا. تحت الفاو ماشاءالله موږ روان یو دا غار حرا ده چېرته په حضور علیه السلام باندې لومړنۍ وحی نازل شوې وه
يا كم حبيبي؟ ده سر ساعتي هات غالي حلوة مستحيل هذا إلى هناك حندخل هناك لا أماك يا تيتا أتيتا وين كان يقعد فسحت الأربع مشكلة الرابع يلا يلا همك كبنتي Jangan belar besar kan? Kamu pada lalu tu dah saya sana. Padi surung dulu tu anak raya kontak sini. Aku sekarang saya nur makti. يلا يا شباب يلا يا شباب زيارة امشي في ازدحام يلا يا شباب ايوه اطلع تعالوا فوت عبد الله المكان الذي كان يتعبد فيه النبي صلى الله عليه وسلم والتقى بجبريل عليه السلام. نحن الان داخل الغار. الان في غار حراء مقر النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يتعبد فيه عندما كان مطارد من اهل قريش. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ اسم ربك الذي خلق الانسان من علق. اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم كلا ان الانسان لا يطغى أن رآه استغنى. يا شيخ غار حراء الحمد لله دو رکعات نفل ادا کو ماشاءالله او دا غار حراء دی اسلام منه وهره د شو او ډیر زیات راشته دلته کې اوس د وټولار ودان لګورو د واپس او ان شاء الله مو واپس کو اوس د دې زینا الجبل الغار من داخل غار حراء الغار الجميل جبل النور الذي كان يتعبد فيه النبي صلى الله عليه وسلم هنا في غار حراء. وأول ما التقت الأرض مع السماء في هذا الغار الجميل. نحن الآن داخل غار حراء هذا الغار الجميل. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. من أول ودا غار حراء حضور الإسلام ماني ومنه وحي دل نازل شيوا ودل تدريم کو مشکل باندې مونږ ځان ورسولو. ماشاءالله زدت کې دوه رکعات نفل هم ادا کوم. الله دې توفیق راکړي. افضل زید ماشاءالله دا غزه دې چلته په حضور السلام باندې رومنه وحی نازل شیوا او موږ ورسېدو دلته. اوس کوشش کوو چې موږ وزو دې زینا الحمدلله زغال حراء کې په دې ټیم کې ماشاءالله هر یو زیارت موږ وکړو. دلته خو راتلو ګران دي خو چې کوم واپسې ده هغه راینه هم ګرانه ده. نو د دې وجې نه ما لار چینج کا او زه کوشش کوم چې د غر د پاسه وخېږم واپسې کي او په لاره مشکل وخېږم خو رش نه ځان وباسم. تاسو کتلی شئ غار حراء د پاسه ولاړ یم. نن پکې ما درکات نفل وکړم ماشاءالله زیارت هم کړې غار حراء. همت مردا مدد خدا خلک را روان دي وتا ګوره ماشاءالله ما خو کې باجی مونږ یو او داسې بوډاګان ولیدو ما خو دوه ځل زړه ووالو مې نه خېږم خو چې کله مې هغې ته وکتل بیا خو بس پښتون یم که نه غیرت خو به کوو بیا خلکو سره هم زه راځي چې خېږو به د خیر سره اوس